عبدالسلام ضعیف نوی حکومت د پاکستان سره د نوي قرارداد په پټ خبر کړ. دا چې څه دي معلومات په پامیر پلس چینل کې را سره وګورئ. یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د نوي حکومت یو هیئت ازبکستان ته سفر وکړ. په دې سفر کې په ځانګړي ډول په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې او په اقتصادي مسایلو کې بیا اصلي بحث د ریل پټلۍ په هکله و. د ازبکستان ترمز ښار څخه د مزار شریف او کابل څخه تیریدونکې ریل پټلۍ وروستی ځای په پیښور وي، ترڅو پیښور په دې ډول د ازبکستان د ترمز ښار سره وصل شي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ښاغلی عبدالسلام ضعیف په دې هکله یو ډیر مهم ټکي ته د حکومت د مشرانو پام راړولو هڅې کړي. ښاغلی ضعیف د یوې نیوکې په شکل په حکومت غږ کړی دی چې د قراردادونو په ترسره کولو کې باید له ډیر دقت څخه کار واخلي. هغه ویلي چې دا قرارداد باید داسې وشي چې ترمز ښار د کراچۍ سره وصل کیږي، نه له یوازې له پیښور سره، ځکه که له پیښور سره وصل شي افغانستان به صرف د ټرانزیټ حیثیت ولري. یعنی ښاغلی ضعیف یو ډول ویلي دی چې افغانستان باید د دې لارې سره په مستقیم ډول د پاکستان مهم بندر او مارکیټ ته لار پیدا کړي، نه یوازې دا چې صرف د ټرانزیټ په شکل استفاده شي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پامیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.